زه د علما یسو په خاطر باندې چې د دې خلکو دا تور او نجس مخ تاسو ته زه ښکارا کوم. زه کوشش کوم چې لای بار راسم او ځینې ویډیوګان او کلیپونه تاسو ته ښکارا کوم ترڅو تاسو پوه شئ چې دا مفسدین دي، دروغجن دي، کاذبان دي، منافقین دي، د خپل خېټې نه غږیږي. دا په حقیقت کې علما نه دي چې دغه جملو نه یو د شیخ رحیم الله حقانی په نامه باندې چې خلک ورته ګاډري وایي دا یو ډیر لوی منافق ده، دا روحي رواني تکلیف لري دا سړی، او دا د پاکستان د ISI جاسوس او غلام او نوکر ده. د افغانستان د لپاره د خرمرګي انتحاریان چې دا همدغه سړی تربیه کوي، افغانستان ته لیږي او د قرآن او د حدیث نه خبرې نه کوي، بلکې وایي چې فلاني ولی الله داسې کړي او بستاني ولی الله داسې کړي. در حال موږ تاسو ټول د الله ولیان یو، د الله بندگان یو، د الله تابعدار یو. که ته ښه کار وکړې، نیک کار وکړې، د الله په اوامرو برابر اوسې، د الله د نواهیو نه ځان وساتې، نو ته هم ولی الله یې. نو دا ولی الله څوک دی چې دی په اوبو باندې لوڅ پښې ته او زه ورته نشو تللی؟ دا څنګه ولی الله ده چې د امریکا نه ښځه په پاکستان کې ناست وي، د امریکا نه ورور په پاکستان کې خپله ښځې ته حمل ورکوي او هغه هلته امیدواره کوي بچي پیدا کیږي؟ دا دغه سړی وایي. زه دا ټولې خبرې په تاسو باندې په ویډیو کې ګورم. ما د دې 6 ویډیوګانې ځان سره راکړي. په یوه ویډیو کې وایي چې د امریکا نه په کراماتو سره یو څوک کولی چې خپله ښځه په پاکستان کې حامله یا امیدواره کړي، یا بیا د ما په عامیانه لهجه یې درته وایم، په افغاني او پښتونولي ساده لهجه یعنې بلار به یې کړي. په دویمه ویډیو کې وایي چې خرمرګی برید انتحاري برید دا حتی دی وایي چې په مکه کې هم روا ده، د خولې خبرې دي. په بله ویډیو کې دی وایي چې مثلا که څوک نیشه کوي نو یو بوتل دی شراب الکول یا حرام یو ګیلاس دی وایي چې مثلا دا استفاده کولی شي. په بله ویډیو کې دی وایي چې هغه ویډیو کې چې اولیاء ته د خپل مرګ معلومات کیږي. دا به هم موږ وګورو چې په قرآن او حدیث په دې باره کې در حال چې په قرآن کې راغلی چې دا یوازې الله ته هغه ده. په بل ویډیو کې د عرش نقشه جوړوي او دا دومره یو بې سواد ده چې حتی هغه کرښې هم سم نشي جوړولی. کاږه واده لکه څنګه چې دی ګډ وډ تپوس وي، نه خپل سر او صورت ته پام ده، نه خپل لونګۍ ته پام ده. نو په همدغه قسم چې دی څنګه ګډ وډ ده، په همدغه قسمه باندې ګډې وډې خبرې هم کوي، په همدغه قسم باندې ګډ وډ هغه یې جوړ کړي دي، خطونه جوړ کړي وي، دا عرش ته او دا ځمکه ده او دا ځمخېټه ده او دا ده تر حاله چې عرش یو دومره عظیم هغه چې الرحمن علی العرش استوى و یا رب العرش العظیم چې عرش ته ډېر عظیم ویل شوي دي او عظیم علم یوازې الله ته ده چې دنیا څومره ترقي کړې او د څومره پرمختګ یې کړی تر اوسه پورې چې په دغه کوم دغه کې چې موږ تاسو اوسېږو، تاسو فکر وکړئ یو څو سیارې را کشف کړي دي. له اوسه پورې اول اسمان نه ده وهلی او عرش خو لا پرېږده چې دنیا چې په میلیاردونو کلونه نور هم سي او د دې په میلیاردونو چنده نور هم ترقي او پیشرفت وکړي. عرش چې ده هغه یوازې د الله په علم کې ده، بس خلاص. د عرش عظیم علم یوازې په الله کې ده او دا په حدیثو کې هم ثابت ده چې د دې علم یوازې الله عرش عظیم ده او د دې علم یوازې د هغه مالک ته، یعنی مالک الله رب العزت ته. دا بیا داسې خطونه ورته جوړ کړه. نو دا یو مفسد انسان ده. زه غواړم چې دغه سړي مخ زه تاسو ته درتور کړم. د دې سړي اوله ویډیو تاسو وګورئ چې دا په اوله ویډیو کې وایي چې که څوک په امریکا کې وي کرامتاً کولی شي په پاکستان کې هم خپله ښځه بلار وکړي. دا ویډیو او دا تاسو چې خاوند په امریکا کې وي او ښځه په پاکستان کې وي نو بیا به څرنګه الولد للفراش، چې خاوند په امریکا کې وي او ښځه په پاکستان کې وي نو بیا به څرنګه الولد للفراش، دا بچی به څرنګه د خاوند ته منسوبېږي. نو دلته فقهاو جواب کړی دی، د حدیث نه جواب کړی دی چې امکان شته چې په طریقې د کرامت نو کرامت خو د عقل نه خلاف کار ته وایي. خوارج وابیان دوی خو کرامت نه لري، دا خو بدعتیان دي. نو فقها وایي چې کیدای شي امکان لري چې په طریقې د کرامت خو نه خلاف العقل، د عقل نه ماورا. خوارج وابیان او پنځپیریان دا د ګورنانک ډله دوی خو خپله کرامت نه لري. نو فقها وایي چې په طریقې د کرامت امکان لري چې د امریکې نه د خاوند پاکستان ته راغلی وي او د خپلې بیبي سره د یو ځای شوی وي. او دا بچی دی پیدا شوی وي. په طریقې د کرامت امکان لري چې د مشرق نه د مغرب ته خاوند راغلی وي او د خپلې بیبي سره د یو ځای شوی وي او دا بچی دی پیدا شوی وي. د شمال نه د جنوب ته خاوند راغلی وي، د خپلې بیبي سره د یو ځای شوی وي او دا بچی دی پیدا شوی وي. یو شی یادونه کومه چې دغه هیبتي ځناوران خو امریکا پیدا کړي دي. که دا خلک په کراماتو د امریکا پیدا شوي نو دا موږ منو. امریکایان دي چې دا خلک په کراماتو پیدا کړي دي. ان دا مولایان چې دا دومره حرامیان دي، د خپلو زناګانو ته خپل لاره برابروي. دا اوس که دا ملا د کومې ښځې سره هلته زنا کوي او مېړه یې په هغه کې وي، نو چې کله بېرته د هغه راځي دا څه ورته وایي، دا مېړه د امریکا نه راځي او ښځې ته وایي چې دا 2-3 بچي تالو کومه کړه، نو کار خو د ملا کړی ده. نو اوس به ملا ورته بهانه جوړوي، نو ملا به باید ورته لاره جوړ کړي. که جوړ نه کړي خو ښځه هم په غم پاتې، ملا هم په غم کې پاتې. نو بس لنډه خبره ورته جوړه کړې دا ده چې ورته چې ولې کرامات دي. ښځه به ورته وایي چې ولې په خوب کې راغلی وي، ښځه به ورته وایي چې ولې خو په کراماتو راغلی په پلاني شپه.
ولې خو دغه راغلی بس خلاص د مولا کني دا غسو د میدان ته چې زو مولا ته یا مثلا مولا برادر په کراچۍ کې په زندان کې بندي او 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 په کوټه کې 3 بچان پیدا شوي دي خو مولا برادر کرامت لري کنه دا ټول د کراماتو بچی دي کنه او دا د امریکا د کراماتو بچی دي دا د بوش او 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 د ریګن د کراماتو بچی دي بوش په امریکا کې ناسو دا بچی ټول په پیښور کې پیدا کړي بوش په امریکا کې ناسو د اسلام آباد او په لاهور په پنډۍ کې پیدا کړ دا د بوش دا چې دا د بوش د کراماتو بچی دي نو دا خو یو کوپر چې تاسو خپل دا ولیدا اوس دوستانو زه دا بل ویډیو په تاسو باندې وګورم چې وګورئ دا څومره ټاګان او څومره لوی منافقین دي څومره غټ دروغ دا بل ویډیو تاسو دی وګورئ دا څومره خبيث انسان ده ثم قاتلهم حتى قتل شهادي حمله شنو حرم کې مکولې دا وګورئ تاسو دی وای چې ثم خرمارګ برید چې دا خرمارګ برید چې موږ تاسو ورته وایو دا خرمارګ برید دی وای چې حتی په مکه کې مکوي سي مکه هغه حرم شریف هغه مقدس ځای ده چې ته په حرم کې چې ته په احرام کې یو ورګ نشي د وژلو اجازه نه لري دی او سپیږي اجازه نه لري دی او ملخ اجازه نه لري دی او میګتون اجازه نه لري دی یو ونې د شاخ غوسولو اجازه نه لري دی او پاڼې غوسولو اجازه نه لري د ځان د ګرولو اجازه نه لري ته خدای ته ډیر تابعدار او ډیر مسؤلیت دی چې خرمارګ برید چې وي په حرم کې مکولای شي نو دغه سړی په فتوا باندې په عربي هیوادونو کې دا ګرځي راګرځي کوم نشته دا نه چې الته په سپیو په د سپای په پولیسانو ونیسي چې دا هغه څه چې په مقدس ځای په حرم شریف کې د خرمرګ اجازه ورکړه در شاله چې خرمرګ په اسلام کې مطلق حرام او ناروا او ناجایز ده نو په قران کې شته نو په حدیث کې شته امریکا د خپل وګړو یا د خپل خلکو د ژوند ژغورلو په خاطر شي یو عسكر د لاس ورنکي بي پیلوټ طیاره جوړي او بي پیلوټ طیاره باندې په میلیونونو پیسې لګي یو طیاره په میلیونونو ډالر هغه د خراب شي یا ودی وشتل سي خیر د خو چې یو امریکایي عسكر هغه وای امریکا کوشش کوي چې بچ کېو دا دومره احمقان دي چې ځوانانو تنکي ځوانانو ته په کونه کې بمونه او بارود ورچړي و دا واخله منډه لاړ شاله جنت په جنت کې دوه هوري ته انتظار دي او غزوان دومره نو تواده کړی وي واده نه لري غزوان بس اتل لسنون نشل 25 کال سي شهوت ور باندې دومره غلبه کړی وي چې د بالیوډ او د هالیوډ تصویرانو ته خي و دا د جنت هوري دي او منډه وها بچي الا جنت هوري او خدای تعالی په قران کې په واضح الفاظ وایي چې ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه په خپل لاسونو ځان هلاکت ته مغورځوي تر دې خبيث نه امریکا کافر وګوره چې د خپل یو عسكر ساتنه په بي پیلوټ تیاری لیږي وای عسكر مې ځای نشي او د ورځې په لسهاو سلهاو ځوانان گمراهي تباسي او هغه باندې خرمرګ برید کوي او حتی تر دې پورې چې دې سړي خباست دومره زیاتو چې اوس وای کولای شي چې پات حتی په حرم شریف کې دا وګوري ثم قاتلهم حتى قتل شهادي حمله شنو حرم کې مکولې شي ور موټر لاړه د حرم شریف کې انتحاري حمله وکړه دای بل اونکا ته هغه حرم مقدس ځای چې یو مونږ پکې په یو لکته دای پکې د خرمرګي کولو اجازه ورکوي یلمن چې عربي هیوادونو ته لاړ دغه ویډیو په دې سړي باندې یو لوی غټ کیس تا تاسو وخت مخکې دوبۍ ته تللو خو موږ باندې خبر نشولو زه ډیر نه وخت ور باندې خبر شوم خو دا په وخت دوبۍ پولیس تم چې ویل چې دغه ویډیو ته خبرې د سړی په حرم شریف کې د خرمرګي بدون اجازه ورکوي عمل ته پولیسانو نیو او په دې غری باندې نه د غره شاتنه غری باندې ورته سوټیز کوتک په ورته منډلې وسم به برابر کړو زمون په ځین افغانانو کې غیرت نشته ده اوس چې غیرت پکې وای نو هدي اقل داسې کسان چې کلم خامخ کېږي باید مولانا محمد یعقوب رحمه الله د خپل وفات نیټه مولانا محمد یعقوب رحمه الله د خپل وفات نیټه الله ورته خودلې و لا ژوندې چې د خپل وفات نیټه بیان کړي و چې په دې ټیم به زه وفات کېږم اوس هم داسې ډېر اولیاء دي چې د خپل وفات نیټه الله ورته منکشف کړي الله ورته اطلاع ورکړي دا ادریس شیخ صاحب سره مخکې یو بل شیخ صاحب وفات شوی دی روح الامین شیخ صاحب نومېده سپینګیری وفات شوی دی نو د ځنکدن کې ډېر لږ 15 منټه مې پاتې دي او بیا چې 15 منټو کې یو 2 منټه ووته وای اوس لاړو بیا راځي اسرائیل علیه السلام یادوي نو د وفات د نیټو علم الله بعضو خلکو ته ښودلی او دارنګه شاه عبدالعزیز رحمه الله به چې چاته تعویض ورکولو نو تا به ورسره بیا ویلي چې دا تعویض والا خو زوی به دې کېږي یا به دې لور کېږي نه دې ته دا وګورئ دا د بل کذب خادمون خلک زه حیران دي خپل خلکو ته چې دغه سي خلکو تم کینی دا خو جاهل لا چې څوک ورته کینی او د دې خبرې مسلې او دغه تر دې لوی جاهل او احمقان دي ښه تعویض ورکاوه بیا به دا متویلې چې زوی د کیږي او لور د کلور د کیږي در حال وګوره په قران کې الله پاک فرمایي چې الله رب العزت هغه ذات ته چې يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما چاته چې خو خسي الله رب العزت زامن ورکوي چاته چې خو خسي لورګانی ورکوي او څوک الله به عقیم یعنی شندان ګرځوي هیڅ نو توکید د الله ورکړه ده یعنی پیغمبر دا نشي کولای پیغمبر دا انبیا په دې قادر نه دي چې په دې باندې پوښي چې یار دغه سړی کړه وزوي کیږي یا بلور کیږي انبیا په دې قادر نه دي
لا يعلم الغيب الا الله، فقط یو الله په غیب پوهیږي. او دا وایي چې مولانا ادریس فلانی ولی الله به چاته تعویض ورکړي بیا ورته چې زوی د کیږي لوټ کیږي. دا د قران سره په واضح الفاظو ځوانانو چې زما غږ اوري د خپل کلی د امام د مسجد د امام نه پوښتنه وکړه چې دغه سړی چې دغه نن واده ده او نکاح کوي آیا یو کال بعد به د کر زوی پیدا کیږي کلور دا چاته معلومات کیږي؟ انبیا او ته معلومات نه کیږي د الله بندگانو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې ما ته وحی راځي یعنی که وحی رانشي پیغمبر چې پیغمبر دغه ته پته نه لګي چې د دیوال شاته چی شي دي، دغه کوټه کې ناسته د دیوال شاته معلومات ته نه کیږي چې شي دي، مګر که وحی او تعالی او جبرائیل او تویل هغه نو بیا د الله علم د جبرائیل او تعالی لګل چې ورته دا خبر او تا ورکړه. په قران کې الله وایي چې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هیڅوک نه پوهیږي چې سبا څه کیږي. وما تدري نفس باي ارض تموت، هیڅوک نه پوهیږي چې په کومه ځمکه به د اجل راځي. په دغه کوټه کې چې دا اوس د ناستم ما او که باندې وزم هغه اخو بل کوټه کې ماته مرګ راځي. په قران کې راځي چې اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. او دوی وایي چې وروره اولیاء او ته معلومات کیږي او حتی دومره معلومات چې چاته به تعویض ورکړ قران کې وایي چې ورکوونکی الله د الکانو د انجونو، او دوی وایي چې هغه به تعویض ورکړ حتی دا ګارانټي به ورکړه چې زوی دې کیږي او کلور دې کیږي. دوی وایي چې اولیاء ته د خپل مرګ معلومات کیږي. آیا د انبیاء نرستو 10 مبشره ابو بکر عمر عثمان علي او نور 10 مبشره سعد بن وقاص عبد الرحمن بن عوف دغه جلیل القدر اصحاب کرام تر هغه مقام ته هیڅوک د نن زماني اولیاء نشي ورته رسیدلی. ولی هغه اصحاب هغه 10 مبشره چې په دنیا کې ورته د جنت زیره شوی وو، هغه 10 مبشره چې د هغو بارک راځي چې الله ته ناراضي وو رضی الله عنهم ورضوا عنه، هغه ته معلومات نه کیده. حضرت عمر رضی الله عنه باندې د مرګ حمله کیږي د معلومات کوي چې د مرګ اوس راځي نو بیا د ول په وخت کې خپل ځان دفاع نه کاوه. ابو بکر ته معلومات نه کیږي، عمر ته نه کیږي، علي ته نه کیږي، عثمان ته نه کیږي رضی الله عنهم. او د خیرن ته کیږي، دغه خیرن سپګن ته کیږي. دا مطلق کفر وایي. ای خلکو خپل ایمانونه تازه کړئ، خپل ایمانونه وساتئ، خپل ایمانونه ته توجه وکړئ. دا خلک گمراه کننده دي، د شیطانت او د ضلال او د گمراهۍ په لار روان دي. د سمیع الحق د زوی څنګه ته دی ناسته ډېر ټیټ سر نیولی ده او هغه وایي چې مولانا صاحب سمیع الحق دا خبره خپلو شاګردانو له کوله چې تاسو به د پاکستان جګړه په افغانستان کې کوئ او دی ورته ټیټ سر داسې رزیل ناسته. چې جهاد کوي په هیرا منډي کې په سلیرو ساته کې په زورګونو ښځې کته پورته کېږي د ملا بجلیګر خبره بیا ادبي ما زما د پروګرام به تاسو مشان ګورئ په کنه غواړم خو زما درد کی ځکه دا خبره کوم په شپه ورځ په زورګونو تخړه او الته زناګانې کېږي د الله رب العزت آیت قرآن عظیم شان د خپل اند کېږي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. الته جهاد نه کوي د اکوري په مدرسه کې لواتتونه روان دي، الته وروره د اصلاحات غږ نه کوي. په هیواد کې د لارډ میکالو د کفر قانون روان ده. د جمعې په ورځ د موږ رخصت ته ستاسو کارونه دي، په لال مسجد کې مو بریدونه وکړه، ستاسو د وزیرانو منځونه نه دي زده، د پارلمان د وکیلانو مو نه دي زده، قانون مو د برټش او د انګریز د ورورو جهاد الته کوي. نو دا څومره خبیثان یاستئ. په دې پاکستان کې په 100,000 مدرسې دي چې یو نفر هم راوځي او غټ انقلاب پکې شروع کیږي. ولې نه کوي؟ وای سب سے پہلے پاکستان. ولې د خدای بنده تا ته لږ شرم نه درته ای شیخ رحیم الله ګاډري چې سمیع الحق زوی په مخ کې ټیټ سر ناست وي، سرکوز یې له خو به سر رسې جګ نیولی و، دومره شرمنده او خجالت وي چې وجدان یې در باندې سر هم ټیټ کړی و چې هغه دا خبره کوله. په کوم ځای کې چې ته ناست یې هلته د انګریز قانون چلیږي، هلته د الله د قانون خلاف حرکت روان ده. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. نو تاسو کافران او ظالمان او فاسقان یاست، ولې د الله د احکام مطابق تاسو هغه نه کوئ؟ که چېرته رښتیا شریعت غواړئ، آیا یوه ورځ د پاکستان کوم ملا د شریعت غږ پورته کړی او زموږ اسلامي هیواد ده، زموږ هر څه په شریعت او په اسلام برابر دي. تاسو چېرته په دې ژوند کې د اخترونو یا د جمعې په ورځ د پاکستان په وزیر اعظم هاوس یا صدر هاوس کې د جمعې مونځ لیدلی چې په تلویزیون یې ښودلی وي یا هلته جومات پکې شته که نشته او زموږ تاسو به کتلی وي چې وروره په هغه ارګ کې چې هغه تاسو ورته هغه خلقیانو پرچمیانو په هغه وخت کې په ارګ کې وروره د جمعې او د اختر منځونه کېدل، وروره وزیر هغه به ورته راوته، ډاکټر نجیب به هم ورته راوته، وروره د هغه نه مخکې دا نور به هم ورته راوتل، منځونه به یې پکې کول. ښه نو ته راسه اوس وګوره تر نن خو بیخي نو داسې لږ مقایسه یې کوي، لږ یې داسې سره مقایسه کوي چې آیا دا اسلامي هیواد ده که دا اسلامي هیواد ده. ستا جنرالان په شرابونو کبابونو عیاشۍ او فحاشۍ باندې روان دي او زما د هیواد اتل سرتیري قهرمانان چې د اسلامي افغانستان په ایمان سره په ایماني جذبه سره په سختې ګرمۍ کې د روژه هم ونیول او خپل مقدس او اسلامي افغانستان هم وساته. ابوبکر عمر عثمان ته وروره معلومات د دې نه کېږي
او دې ته معلومات کیږي. نو تاسو چې آیا دا یو ګمراه یو دلال یو خبيث انسان ده کنه ده؟ ولې دې سړی په تاسو حرکت کوي؟ ولې دې سړی ته تاسو چنده ورکوي؟ د خدای بندگانو لږ د خدای تعالی نه ودارسه او لږ د خدای تعالی نه وشرمېږي. ته څو به موږ داسې په ګمراهۍ کې دغه خبيثانو خلکو پسې موږ تاسو روان یو. د دې ځمکې د پاسه دا اول اسمان دی، بیا دا دوهم اسمان دی. دا اوس وګورئ تاسو خدای دا دومره بې سواده ده. دې ویډیو کې تاسو وګورئ چې حتی د ګوتې په قلم باندې نه چلیږي، د هغه خطونه هم صحیح نه دي اچولي. تر اوسه نن وګورئ د اسمانونو او د کهکشانونو په باره کې په انټرنیټ کې سرچ کړئ. نن سبا ټیکنالوژي او ګوګل، نن سبا ټیکنالوژي او ګوګل تا د پاره په څومره اسانۍ سره د کهکشانونو حتی رنګونه درته ښیي چې دا رنګ دا په دغه سیستم جوړ ده. د یو پیاز راخیستی دا هلته ایښی او دغه نه خط داسې تاو کړی، بیا وایي چې دا ځمکه ده، دا اول خط ښیي، دا اول اسمان ده، دا دوم اسمان ده، دا دریم اسمان ده، بیا یې خط تاو کړی چې دا عرش ده. ښه ته د خپلې لونګۍ نه خبر نه یې، ته د خپلو سپږو نه خبر نه یې، ته په خپل ځان پوهېږې نه. د امریکا نه وروره یو سړی راځي په پېښور کې ته پروت یې، وروره د امریکا نه پف 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 پوکی کوي او دلته ښځه بلاربوي په پاکستان کې. بیا ادبي مرز نه خبرې، زه داسې ساده او عامیانه وایم تر څو موږ تاسې په دا کوچاني لهجه باندې پوه سو. ښه د امریکا نه یو سړی پوکی ورکوي او ښځه یې وروره په پاکستان کې بلاربېږي، دې ته دا کرامات وایي. دا خر دومره نه پوهېږي. دا چې د نړۍ خلک واوري زه اوس یو یهودي ته یا عیسایي ته یا یو هندو ته یا یو بل مذهب والا ته وایم چې زما اسلام مقدس دین ده، هغه راپورې خاندي چې وروره ستا په د اسلام په کراماتو کې د امریکا نه یو څوک په پاکستان کې خپله ښځه بلاربوي. دا اوس کوم علم کې ده؟ اوس که ته وایې کرامات، ګوره موږ ته الله رب العزت د قرآن نه وعلم آدم الاسماء كلها، الله رب العزت د خپل علم نه آدم ته علم ورکړ. د آدم علیه السلام علم داسې په ترتیب باندې وروره راورسېد تر ننه پورې. نن دا ساینس ټکنالوژي پرمختګونه دا ټول د هغه علم ده چې وعلم آدم الاسماء كلها. آدم خو موږ ټول آدم یو کنه، د آدم اولاد یو کنه، خو هغه آدم موږ هم آدمان یو. دی اوس دا خطونه جوړولی نشي. او عرش عظیم دومره دا چې ورب العرش العظیم چې په حدیث شریف کې راځي چې هغه دومره عظیم او دومره لوی دا چې د هغه مالک یعنی الله، د عرش مالک الله ده. یوازې الله په دې پوهېږي په عرش باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح نه ده کړې، اصحاب کرامو نه ده کړې. او دا اخیرا راشي یو داسې وروره خطونه درته کېږي چې ورب العرش العظیم بس دا دلته اول اسمان هم جوړ کړه، دوم هم جوړ کړه. دا دلته یوه اختراع، یوه نوې اختراع یې دا وکړله چې دا په تاریخ کې دا مخترع دا رحیم الله ګاډري وي چې د امریکا نه یو څو خپله ښځه په پاکستان کې حامله کولی شي. بل اختراع یې دا وکړه چې وروره اول او دوم او دریم او څلورم او پنځم شپږم اسمان وروره هاین روم ته ورسېده. او بله بدبختي په دا ویډیو کې اوس په تاسې اورم، اتم اسمان هم ده راوویسته. په قرآن عظیم الشان کې راغلي 7 سماوات و اسمانونه، د اتم اسمان ولاکه موږ ته پته وه، ده پکې اتم هم راوویسته. په قرآن کې راغلي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بل ځای کې وایي چې عرش عظیم، بل ځای کې وایي چې و اسمانونه او ځمکه، یعنی و اسمانونه او یوه ځمکه. دی اوس وایي چې اته اسمانونه، اتم اسمان. اوس د اتم اسمان زه نه پوهېږم یا زما په علم کې نشته، ما خو په قرآن کې نه دي لوستلي، په حدیثو کې نه دي لوستلي. که چېرته زما استادانو ته، ملګرو ته، دوستانو ته چاته معلوم وي دا د اتم اسمان باره کې ما ته لږ تشریح ورکړه. دې سړي ته لږ وایي چې د اتم اسمان تعلق کومه کړه. دا مطلق دا سړی کفر وایي. زما مطلب او مقصد دا ده چې زه تاسو چې ای خلکو دا د طالبانو تر ټولو هغه ښه ملای دا ده، هغه فصیح ملای، هغه مبالغ ملای، هغه تکړه ملای، د منډه ترړو ملای، د خولې ملای. دغه بیا قرصپګنده چې وروره کله وروره په د هوا په څپو کې بلاربول کوي، کله وروره اسمان په خطونو باندې نقشه اچوي، کله وایي چې ولي الله ته د خپل مرګ معلومات کېږي، کله وایي چې وروره په مکه کې انتحاري دوا ده، کله یو څه وایي، کله بل څه وایي. شپه ورځ لګیا ده وروره او تباوتې ولي او غول خوري. وروره زموږ خلک ورته ناست دي. تاسو دا ویډیو ملګرو وګورئ، بیا تاسو قضاوت وکړئ. ما دا ټول په ډېره خوارۍ را پیدا کړي دي، دانه دانه تاسو باندې وګورئ چې اسمانونه سره خم جوړ کړي دي او اتم اسمان هم را پیدا کړی. د دې ځمکې د پاسه دا اول اسمان دی، بیا دا دوهم اسمان دی، بیا دا دریم اسمان دی. هاکذا دا اتم اسمان دی چې په ریاضۍ کې دې ته فلک الثوابت وایي او په شریعت کې دې ته کرسۍ وایي. دا د دې عالم نه داسې راتاو دی. او دا عرش دی چې په شریعت کې ورته عرش وایي او د ریاضۍ په اصطلاح کې په تصریح او شرعي چغمنۍ کې دې ته فلک الاطلس وایي. نو ګورئ ملګرو دا مولي ده، دا اتم اسمان. اتم اسمان یو پیره بیا واورئ شوي او د ریاضۍ په اصطلاح کې په تصریح او شرعي چغمنۍ کې دې د دې عالم نه داسې راتاو دی. ریاضۍ کې دې ته فلک الثوابت وایي او په شریعت کې دې ته کرسۍ وایي. دا اتم اسمان دی چې په ریاضۍ اتم اسمان واورېده. هاکذا دا اتم اسمان دی چې په ریاضۍ کې دې ته دا اتم اسمان دی چې په ریاضۍ کې دې ته هاکذا دا اتم اسمان دی چې په ریاضۍ کې دې ته فلک
معمولی د ملګرو دا بل 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 غلخوري او حماقت د دې سړي پوه شوې ښه دا بله یعنې د دوی حکم د امریکایانو دی فی قتلهم په دې کې چې لکه د امریکایي وژل چې څرنګه فرض دي نو د دوی وژل هم د حربیانو دی. یعنی دا اوس وګورئ په دې اردو کې په دې کلیپ کې دا وایي چې د افغانستان د اردو او د عسکرو او د افغانستان د امنیت د دوه وژل وای د سیدل امریکایانو دا دومره خبيث ته چې امریکایان خو تاسو سره ورونه شول امریکایان ته خو مخکې پیسې اخیستل ته په خوانه پته و چې تاسو دا گیم امریکایي گیم ده د افغانستان ولسته پته و دلته وایي چې وروره امریکایانو سره خو تاسو پروتوکول وکړ امریکایانو خو تاسو پیسې واخیستلې په قطر کې تاسو 300 کورونو مصارف هم د امریکایان درکوي د امریکایانو سره هغه د خلکو جوړه وکړه اوس وایي چې د امریکایانو چې څنګه وشتل او د امریکایانو وژل روا دي همداسې د اردو خو اوس خو د امریکایانو هغه باندې خو جوړه ختم شول خلاص د امریکایانو باندې خو ختم شو اوس باندې چیک کوي تاسو دا ویډیو دې سړیو ګورئ چې دا څومره یو خبيث انسان د سړی کله کله چې د خلینم د منګم بس تیز الفاظ وزي حربیانو دی. یعنی د دوی حکم د امریکایانو دی فی قتلهم په دې کې چې لکه د امریکایي وژل چې څرنګه فرض دي نو د دوی وژل همداسې فرض دي. د اشرف غنی او د اشرف غنی د عسکرو چې دا د واشنگټن او د کلیسا ساتونکي دي د دوی وژل داسې واجب دي لکه د امریکایانو چې څرنګه واجب دي او اخذ مالهم او د دوی د مالونو په اخیستلو کې د دوی حکم د حربیانو. نو وګورئ ملګرو دا سړی قسم په خدای ده چې دا مکمل د قرآن سره په ټکر او په اختلاف کې روان ده. افغانستان ته د کلیسا وایي افغانستان ته د واشنگټن وایي موږ خپل افغانستان په مور وایو موږ ته د امریکا یو ذره پروا نه راځي بلام ورپسې په امریکا پسې موږ ته امریکا یو ذره پروا نه راځي موږ ته مقدس چې دا په نړۍ کې د افغانستان ده موږ ته مور چې دا په نړۍ کې زمونږ مور افغانستان ده دا زما افغانستان چې په لکونو مساجد لري د کلیسا وایي زما مقدس افغانستان ته د واشنگټن وایي بیا وایي چې د دوی وژل او اخذ مالهم او د دوی د مال اخیستل د دوی د ښځو یعنی زما او ستا خور او مور زما او ستا ناموس د افغانستان ناموس د دوی لپاره څه دونه به کنیز او وینځ جوړوي او بغیر د نکاح نه دوی کولی شي چې یو طالب د چا په کور ورځي او د خلکو په ناموسونو سره به دا زناګانې کوي ولې دا خو دوی وینځ دي که نه دوی جهاد کوي بس دوی د خور سره روا دي که نه ستاسو مال رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته مخامخ درېږي او ته وایي چې ای مکې معظمه یې مشرفه یې خوشبوداره یې خو په هغه رب مې د قسم چې د محمد صاد هغه په لاس کې ده د مؤمن مسلمان د حرمت نه ستا عزت ډېر نه ده بیا په حرمت کې علما وایي چې یعنی د مؤمن د مال عزت ساتل تیری او تجاوز پې نه کول تر مکې نه لوړ حرمت ده ملګرو تکرار مې درته وایم په حدیث ثابتوم ما ویډیو کړی ځینې ملګرو کټ کړی دا زه دا په قرآن او په حدیث تاسو ثابتوم چې د مؤمن مسلمان د آبرو او عزت او د مال خیال ساتل د مکې معظمې د حرمت نه دا لوړ ده ماله و دمه و عرضه دا په حدیث کې راغلی دي او دا خبیث دلته وایي چې دا به وژنئ و اخذ مالهم د دوی مال به تاسې اخلئ دا مطلق په قرآن او په حدیث سره دا په ټکر کې روان دا په خوارجو کې راځي او زما په فتوا باندې دا مطلق په کافرانو کې راځي. نو ملګرو د دغه خلکو سره مبارزه وکړئ د دغه خلکو سره که هر چېرته تاسو ګورئ د امنیتي او دفاعي ارګانونو ته معرفي کړئ استخباراتي ارګانونو ته تاسو به جهاد اکبر کړی وي د زرګونو لکونو افغانانو ژوند به مې ژغورلی وي د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ مخه به مو نیولې وي که دې خلکو ته څوک چندې ورکوي په حقیقت د افغانستان سره جفا کوي د افغانستان د ولسونو سره جفا کوي د دې خلکو په فتوا کې د یو انسان ژوند د لاسه ورکول کیږي د هغه چا غاړې پکې بندې دي چې چا د خلکو ته زکاتونه او صدقې ورکړي چا د خلکو ته پیسې ورکړي د جهاد په نامه او د صدقې جاري په نامه دا اجرتي قاتلان دي زما د پر رب قسم وي دا قاتلان دي ګورئ تجارانو چې په عربي هیوادونو یا په هر ځای کې مشت یاستئ که تاسو دوی سره مرستې کوئ په خپل کلي کور کې خواران او غریبان کونډې خویندې یتیم بچي لري د هغو سره مرستې کومکونه وکړئ هغه صدقه چې د غریب او د فقیر حق ده په هغه باندې مکتب په هغه باندې ته حق نه لري چې جومات جوړ کړې په هغه ته حق نه لري چې ته جومات ته فرش واخلې ته یو عالم نه پوښتنه وکړه انما الصدقات للفقراء والمساكين دا په قرآن کې ویلي نه دی ویلي چې انما الصدقات للمساجد والمدارس دا په قرآن کې نه دی ویلي صدقه د غریب او فقیر او مسکین د دې خلکو حق ده تاسو دې خلکو ته ورکوي او دوی په باندې چندې کوي دوی په باندې سټونه وکړل د دې خلکو په ورته نن د ISI لخوا نه باډیګاټان او سکیورټي ګرځي ستاسو د افغانستان د 200 کاله تباہي او بربادي وکړه ایران د افغانستان د ازینو تجارت په تاسو کې هیڅ غیرت ناراضي
ستاسو دا وینه کې هیڅ غیرت نشته، ستاسو دا تاریخ هیڅ کار نه کوي، تاسو د خدای درکړی عقل هیڅ په کار باندې نه اچوي چې تاسو د خلکو ته زکاتونه ورکوي، او که د دوی نه ډارېږئ چې یاره تاسو ته کوم ضرر ونه رسي یا مالونه به راته ونه کړي یا بچي مو تښتي، ولې د الله نه ډارېږئ، د قیامت په ورځ به الله ته نه ورځئ، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، الله نه درته ویلي په ما مو راتګ ده او په ما مو حساب ده. آیا الله تا ته نه وایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، د دوی نه مه ویرېږئ، الله وایي واتقوا یوما، د هغه ورځې نه وډار شئ په کومه ورځ چې تاسو الله ته وتلونکي یاستئ، رجوع کوونکي یاستئ. نو ولې د الله نه ډارېږئ چې د دې خبیثانو لعینانو نه ډارېږئ، د دې قاتلانو اجرتي قاتلانو غلامانو جاسوسانو نه تاسو ډارېږئ. دا خو وروره مکار خلک دي، کله ژاړي کله خاندي کله ټګي کوي کله برګي کوي، کله وروره په یو قسم کله په بل قسم، یو په یو نوم ده بل په بل نوم ده بل په بل نوم ده، کله یو څه وایي کله بل څه وایي، دوی ته د مرګ معلومات کیږي. دوی د امریکا نه په پاکستان کې وروره د دوه ښځې وروره امریکایانو ته پاکستان کې به باندې دغه نسلونه زیږولي دي. دغه طالبان د هیبتي ځناوران چې دا اوس وایي دا په کراماتو باندې پیدا کیږي، دا ټول د امریکا په کراماتو پیدا شوي. امریکا کرامات دي چې په پاکستان کې دوی پیدا کړي دي، کني لکومه شو د خپل حرامونه دي، نه مور معلوم ده نه پلار. څوک خو دې وایي چې ملا عمر د کوم ځای و، یو څوک خو دې وایي د ملا هیبت خان د کوم ځای ده، تر اوسه پورې وروره چا یو ویډیو نه لیدله. آیا ولې د خلک د تصویرونه څنګه ملا عباس لیدل کیږي، ملا برادر لیدل کیږي، اسامه لیدل کیږي، ظواهري لیدل کیږي، ټول لیدل کیږي، دوی ولې پټیږي؟ په دې کې دوه چل والله خو نشته، شتون نه لري. دا اوس نن وروره په فیسبوک باندې یو هشټاګ چلیږي، په ټویټر باندې وی ار از هیبت الله، دا هشټاګ تاسو وچلوئ. چیرته د هیبت الله؟ په کوم ځای کې د هیبت الله؟ وروره د جی او ایچ کیو او د آی اس آی په هډ کوارټرو کې وروره د شپږ وو تلاشي پوسټونه وروسته په مابین کې تاسو ژوند کوئ، وی آی پی ژوند او ژوندګي لرئ. دا د افغانستان قاتل دی خلکو. من علما ورثه الانبیاء ګڼو، من علما ته احترام لرو، من علما ته رهبران او امیران او پیشوایان وایو، من هغه ته امامان وایو. خدای علما نه دي، دا چې دي دا شیاطین دي. دا تاسو وګورئ دوی د خولې د یو ورځ تاسو کوم مسله نه اورئ چې په ولسونو کې اتفاق راولي، اتحاد راولي، د پرمختګ لپاره، د هوساینې لپاره، د آرامۍ لپاره کار وکړي، خپل هیواد د دې ظلمونو وحشتونو نه وباسي چې نور مو ځانوان کډوال نسي، په پردیو هیوادونو کې تیتو پرکو منتشر نسو، یو پرمختللی یو قوي افغانستان، یو سوله ییز افغانستان ولرو. شپه ورځ د جنګونو د داو دغه دومره لانجې خبيث انسان ده چې څومره مسلمانان د دې ټولو سره ورور لانجې دي، په چا یو ټاپه لګي په چا بل لګي، په چا یو ټاپه لګي په چا بل ټاپه لګي. تاسو وګورئ بغیر د اختلاف نه، بغیر د لانجو د جنگونو د بدویو نه هیڅ کومه خبره د خلکو د خلونو به تاسو ونه وري. تاسو په دا ټول فیسبوک کې را پیدا کړئ، په دا ټول سوشل میډیا کې چې ته یو ویډیو کړی وي او په ویډیو کې دا ویل چې ای خلکو دغه چاندي چې دا کونډه خور ته ورکړي، یتیم بچی ته ورکړي، غریبانو فقیرانو ته ورکړي، جمعهتونه جوړ دي، جمعهتونو کې فرشونه ستا، په خوا به مونږ په جمعات کې په شګه باندې مونږ کاوه، په بروزو باندې به مونږ کاوه، په پوزوي باندې مونږ کاوه. ضروري نه چې مونږ دومره قانون ورته ولرو، خو د غریب او د فقیر باید خېټه ماړه کو، د هغو لپاره باید یو لباس د یو افغان خور لپاره د کونډې یا د غریب خور لپاره یو ټیکری باید په سر کو. منظرما ټول د ما داخله کوي، هغه کوم خلک چې دوی ته زکات او خیرات ورکوي یا په ټلیفون کې غواړي اخو دوی ته وروي او ځینو پسې دوی پسې ورځي، د عمرې په نامه سعودي ته پسې ورځي، د سیاحت په نامه دوبۍ ته پسې ورځي، دکان په دکان د خبيثان په دوبۍ کې ګرځيږي، په دفترونو کې ګرځيږي، که هر څو دوی ته چندې ورکوي یا الله آل مال کې نه واخلي. خدای پاک فقر او غربت ته کې نه چې څوک دوی ته چندې ورکوي، د دوی په فتوا زما مقدس افغانستان تباہ او برباد سو. هغه خلکو چې د مولایانو ته چندې ورکوي، د خدای او د قرآن روی وګورئ، لږ فکر وکړئ چې دا زه چندې چاته ورکوم. په کلی کور کې غریبان در نه پاتې، تاسو مولایانو ته چندې ورکوي او وطن هم تباہ او برباد کړ. دا خو وروره دا خو ټول ضرار دي، دا خو ټول مضره حشره ده، دا خو وروره یو مهلک ویروس او میکروب ده. دا خلک چې وطن تباہ او برباد کړ، ایسای ته وفادار دي، په یو چک پوسټ دوه وروره چکینګ نه کیږي، آزاد پاکستان ته زی راځي. دغه خبيث رحیم الله نومیږي پاسپورت د اسد الله په نامه جوړ کړو، سفرونه ور باندې کوي، دوبۍ ته زی راځي، بیغامه زی راځي دوبۍ ته، په قانون کې غش کړای دا ورور، په قانون کې دوکه کړی دا. ته فکر ورکړه په یو بل کې دی وایي چې هغه طلاق ویډیو رښتا مانه یوسه طلاق ویډیو مغه کو، وایي که څوک خپل خېټه ته طلاق ورکوي د په فتوا کوي طلاق دی نه وایي، یعنی په توا دی نه وایي، په تی باندې دی وایي او په ځکه د طلاق نیت نه کوي، وایي طلاق نه کیږي دی وایي، در حال چې طلاق کې ټاګو ټګماري نستا. ګوري لهجې فرق کوي. منګه تاسو وایي چې قسم، زمونږ تاسو د ځینو ولایاتو خلک وایي قسم په کاف باندې وایي، د ځینو خلکو لهجه داسې وي، هر چا تجوید نه کړی. زمونږ عام خلک طلاق 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 ته طلاق وایي، الکه طلاق قاف په ځای کاف وایي او د طا په ځای تا وایي. نو دا تاسو ته کومه ټګي برګي خلکو ته ای خلکو که زه بده وایم تاسو د خپل کلي د عالم نه پوښتنه وکړئ چې شیخ رحیم الله ګاډري منافق د پاکستان جاسوس او نوکر او غلام دغه سرټیټه ناست آی اس آی په مجلس کې سرټیټه سرکوزه ناست، هغه ویډیو به تاسو ته اوس وخم، تاسو وګورئ ملګرو چې دا څومره ټیټ سره تناسته. په دې سړی کې باور په والله او بالله قسم په رب ده چې په دې سړی کې یو ذره لږ د کډیر، یو ذره پکې نه شرم شته، نه پکې حیا شته، نه پکې غیرت شته.
هیڅ پکې نشته ده. دا یې بله ټګي. آیا په اسلام کې ټګي شته؟ دا خو ته د اسلام مقدس دین تر نیوکې لاندې راولې، تر اعتراض لاندې راولې چې دا څنګه دین ده وروره. یو سړی د خپلې ښځې ته وایي ولې چې ته یو سړي ته دا چل ښیې، ولې ښځه به یې نه پوهېږي، خو ښځه هم پوهېږي چې ښه مېړه ما ته وایي چې طلاق یې ونه وایي. اوس یو کوچی چې په تجوید نه پوهېږي، ته اوس هغه به جادي ملا صاحب ته ما ته دا وښیه، ته هغه ته چې 20 پېرې وایي چې طلاق هغه چې داسې وایي طلاق، نو دا اوس ټګي برګي. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان. په قرآن کې په واضح الفاظو ویل شوي دي. دا مولا په ځای دی چې خلکو ته قرآن او حدیث په صحیح طریقې سره وښیي، دی ورته ټګي ښیي، ټګي چې طلاق داسې ووایه، چندې داسې وکړه، د مدرسو په نامه یې واخله، کورونه پرې جوړ کړه. نو دا په اسلام کې نشته. دا خبیثان لعینان لعنتیان دي وروره، دا ټګان دي. دا خلک د اسلام سره هیڅ کوم هغه نه لري. تاسې دا بله ویډیو ګورئ چې د سمیع الحق د زوی څنګ ته دی څومره په ټیټ سر باندې دا خبیث دلته ناست دی. هغه ویډیو انټرنیټ لګ هغه ده چې دا ویډیو ما په تاسو باندې اوس کتلی وای. به هر صورت ملګرو الله دې دی تباه او برباد کړي. کوشش وکړئ دا ویډیو د سره شیر کړئ، دا غږ د سره بدرګه کړئ، دا نور خلکو ته ورسوئ، دا ځوانانو ته ورسوئ، تر څو زموږ په ځوانانو کې الحمدلله دا پوهه شته او نور هم یو بل سره دا هغه وکړي چې تر څو خلک پوه شي چې د حق د لارې علما څوک دي او علمای سو او باطل یا درباري یا د ISI د غلامانو نوکرانو دا ملایان څوک دي لکه دغه خلک. نو ملګرو من سره همغږي شي، دا ویډیو د سره هر څومره کولی شي شیر کړئ، د خپل کاپي کړئ، په خپل پاڼو کې شیر کړئ. ما ټولې ویډیوګانې په ډېر هغه باندې را پیدا کړو، دانه دانه مې تاسو ته شیر کړه چې وروره وګورئ. د امریکا نه وایي چې یو څوک په پاکستان کې خپله ښځه بلار بولي، دا بیخي کاملا یو حماقت ته. دا سړی تکلیف لري، دا سړی جوړ نه ده. تاسو ولې ورته عالم وایي؟ بل ویډیو کې وروره وایي چې خرمرګی وروره په حرم شریف کې دی ورته جواز ورکوي. په بل ویډیو کې وایي چې وروره ولی الله ته د خپل مرګ معلومات کیږي، در حال دا مطلق کفر ده. بلکې وایي چې یو چا به چاته تعویض ورکوي یا ولی الله حتی د تعویض به ورکړي چې دا واخله زوی دې کېږي یا د لور کېږي. که چا دا ثابت که وروره زما دا مخ راتور کې والله که بیا نور الله ابراهیم دا دروغ وایي. علما ته زنګونه وهي، تاسو به خپل علما لرئ، مشایخ به لرئ، مفتیان به لرئ، ډېر ښایسته او قوي او د اسلام واقعي او حقیقي مفتیان به لرئ. تاسو هغو ته زنګونه وهي چې دا سړی څه غول خوري، څه په اوتو بوتې دې سړي سر ده. ابو یو چا راتویل یو مشر بوډۍ مور راتوي چې د خلکو د لږ تیز مه وایه، ګناهګار په دې زه نه ګناهګار کېږم، دا فاسقان فاجران دي، دا د مدرسو لواتت کوونکي دي، دا مدرسې او مساجد شرمولي دي. د الله پاک په ځمکه باندې تر ټولو مقدس او پاک اماکن مساجد دي. په مساجدو کې د خلکو لواتتونه کړي، دوی د مساجدو لحاظ نه ده کړی، مساجدو نه سنګرونه جوړ کړي دي. دا علما نه دي، دا شیاطین دي. ملګرو ویډیو د سره شیر کړئ. بس همدومره پروګرام په لویه بخون کې الله مسپارم. والسلام علیکم ورحمت